ده ته به دغه دوه شعرونه په پښتنه مینه ده د خفګان ختمېدو دپاره ډالۍ کړمه چې د دنیا منډو میراتو رانه هېر کړي د دنیا منډو میراتو رانه هېر کړي هېر مې نه یې خو حالاتو رانه هېر کړي مننه چې د دنیا منډو میراتو رانه هېر کړي هېر مې نه یې خو حالاتو رانه هېر کړي او ستا د سواد لارې چې واورو بندي کړي یاره دغو مشکلاتو رانه هېر کړي او دغه څو شعرونه نور هم دته د خفګان ختمېدو ډالۍ چې د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي د زړه سره ستا د مخه په ما ګران دي او د سوات کاڼي بوټي ټول دا ستا په شان دي او ستا ښایسته دنګه ځواني مې را په زړه شي دلته ونې دي نختر دي که خونیان دي او دغه مشر له دې خدای ډېره تېره ورکړي هر شاعر له لیفافه ورکوي نو ما د لاس لږ په کلاره خوځونه چې زموږ نمبر دی ختمېږي ما ته پته چې مې په موږ سمندرې وچېږه دا لیکوي ما به له ښه ځنګل ورکوله چې مېلمه کوربه ته ګوره دا قرباني دي بابا چا له لیفافې ورکوي دا قرباني دي بابا په ځان پوهېده نه نو حقه یې وکړه دا مشر دی خدای نورم دغسې جمدی وساتي لکه چې په دې عمر کې دی به تقریبا زما په خیال او یو کالو ته نږدې خو ماشاءالله دی لا جمدی دی داسې خبره ده چې ما ته داسې شوه چې دی بابا ما ته دا ټول سواد په لیفافه کې بند کړی دی چې دی راوخته صرف دې ډای استعماله زه په دې نه یم چې بابا هر څه په دې کې ږدلي دي خو چې دوی دا کومه مینه وکړه دا ما ته داسې شو چې ټول سواد یې ما ته په لیفافه کې بند کړی بس دغه څو شعرونه اوس خبرې ډېرې وشولې چې چې دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي دا چا وي چې د رنګ جوسي او ذات نه پیژنده شي سړی د خوی خصلت او د خیالات نه پیژنده شي او په کومو محفلونو کې چې ناسته پاسته کړي نو د هغو د تاثر او تعلقات نه پیژنده شي او ګریوان سیري کول د لیونتوب څه نښه نه ده د اصله لیوني د خپل صفات نه پیژنده شي او په تشو ناز نخرو د چا کردار نه معلومیږي د ژوند د هلو ځلو د اوقات نه پیژنده شي او د ډېرو شاعرانو شاعري که نوره وي خو اوتره ستا غزل پکې د سوات نه پیژنده شي نیازه خانه ما وی چې کیسې به څه رنګ راوړي کوي